الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنام والمرسلين وبعد. ننا سمرقرو وغشتنا كده في ليلة النصف من شعبان بردي باندې تحقیق وسی. نو زه په ليلة النصف من شعبان کې یو د دې پر ضبط خبره کوم، بل پر هغه احادیث چې د دې په فضیلت کې راغلي دي، بل خاص عبادتونه په دې شپه باندې، او بل عبادت په دې شپه که ثابت سي نو على الاجتماع باید وسی که على الانفراد وسی، او بل بعض مفسرینو ليلة نصف من شعبان دا هغه شپه بللې ده په هغه آیات کې چې راغلي دي چې په دې شپه باندې قرآن نازل شوی دی. پر دې باندې علماو رد کړی دی، دا د جمهور مذهب نه دی، پر هغه مفسرینو یې رد کړی دی او دا ذکر کوم. او بل هغه کتابونه چې د دې شپې په فضیلت باندې لیکل شوي دي، دا تقریبا شاوخوا 15 کتابونه لیکلي، دا ما سره شته چې هغه د دې شپې په فضیلت لیکل شوي دي. په دغه څنګه اوله خبره خدا واوري چې ګوري دا شعبان دی بفتح الشين، شعبان چې زموږ عام خاص وایي، زموږ طالبان ټول په دا اخته دي، نو شعبان نه دی شعبان دی. چې دی شعبان دا زده کړه، دا ولا خبره شو. او دا ځکه زده کړئ چې دا ګوري د احادیث ستوري دي، که دا تی دلته غلط وایاست نو د دې دا معنا ده چې دا تی په حدیث کې غلط وایاست، دا جایز نه دي. دویمه خبره دا ده چې د لیلة النصف من شعبان په فضیلت کې احادیث مرفوعه، آثار موقوفه، عمل د سلفو درې سره وجود لري. خو په دې باب کې لس روایات دي، دا ابو بکر صدیق رضی الله عنه، د حضرت عائشة رضی الله عنها، د ابو هريره رضی الله عنه، د معاذ بن جبل رضی الله عنه، د عبد الله بن عمرو رضی الله عنه، د ابو موسی اشعري رضی الله عنه، د كثير بن مرسه، د ابو سلمة خشني رضی الله عنه، د عثمان بن ابي العاص، د يزيد بن الجاريه اليربوعي رضي الله تعالى عنهم اجمعين. د ټولو روایات مرفوعان سته، ټول ضعیف دي. او ضعف د بعضو د ډېر قوي دي، د وضع د نکارت حالت ته رسیدلی، او د بعضو د بیا دغونه ډېر نه دي قوي، ضعف محتمل ضعف دي. نو په دې سبب باندې د دې د ټولو اجتماع سره دونه ثابتېږي چې دا شپه در نور شپو په فضیلت کې، په عبادت کې څه افضلیت لري، د دې مجموع سره داسې. او دغه احادیث چې ټول ذکر کړي دي پر هر یو اندازه قدر کلام کړی دي، نو هغه به تاسو ته په دې کتاب په دې موضوع کې چې لیکل شوي کتابونه دي، حسن البيان في فضل ليلة النصف من شعبان د عبد الله بن صدیق الغماري رحمه الله چې کوم کتاب دی، هغه د ټول روایت راخیستي دي. خو بهرحال د هر یو مکمله دراسه نه ده کړې، هسې هغه علت ما اشاره کړې، او بعضو کې علت اشاره کړې نه ده، خو دې ټول ضعیف، هېڅ خبره په دې کې نشته. نو د اجتماع سره خالص دغه نه موږ ویلی شو چې افضلیت د دې شپې سره تېر شي. دلته یوه ډېره مقصودي خبره وایي، ګورئ یو مرحله د نقد ده، بل مرحله د احتجاج ده. مرحله د نقد کې خاص روایت ستا مخ ته پروت دی، پر هغه باندې کار کوي، د هغه سند به ګورې، د هغه رجال به ګورې، په هغه کې به اتصال وصل ګورې، وصل و ارسال به پکې ګورې، اختلاف به پکې ګورې، علت به پکې ګورې، د دې کار د خاص روایت. یو مرحله د احتجاج ده، مرحله د احتجاج اوسع ده، مرحله د نقد د ازیقه ده. یعنی په نقد کې دا روایت لس سره ضعیف دي، خو په احتجاج کې د دې لس انسان د یو شی په ذهن کې راځي چې کومه روایت دي که څه ضعیف دي، نو یو شی خو ستا دغه خو نه ده. او دویمه دا ده چې کله دا روایت په ټول هم ضعیف سي، عمل د سلفو یو شی هغه هم د یو ځای څه کار کوي چې سلف یو کار کوي، نو په دې وجه باندې مطلق فضیلت د دې شپې ده دا سته زموږ د تحقیق مطابق په دې پوه شوست. دا یوه خبره شوه. دویمه خبره دا ده چې په دې کې خاص منځونه دونه 100 واره الحمدلله کې وایي، دونه 100 رکعات لمونځ وکړه، 1000 واره کل ولا پکې. دا روایت د تمامو محدثینو نقادو په نیاز باندې موضوع ده. څنګه مې درته وویل، دا روایت د تمامو محدثینو نقادو په نیاز باندې موضوع دی، درواغ دی، باطل دی، خاص منځ خاص عبادت دا نشته کې. دا رقم عوام بیا هغه په هغه پخوانیو زمانو کې کېدله داسې د ماښام تر لمانځه بعد 3 واره یاسین شریف په خاص نیتو وایي، د هغه باندې خاص دعا کوي. داسې خاص عبادات په دې کې نشته، دا باطل. خو ما تمام خلک درته وویل، علي قاري رحمه الله چې کومه رساله لري، التبيان في بيان ما في ليلة النصف من شعبان وليلة القدر من رمضان، پر ليلة القدر او پر ليلة النصف من شعبان باندې یو کتاب لیکلی دی. په هغه کې دغه روایت دغه د خاص منځ ته راخستی دي، د بیهقي قول پر راخستی دي چې بیهقي وایي دا روایت دا حدیث موضوع دی او منکر دی، او په دې په سند کې مجهول رواز دی. دی په دې رساله کې به پر دې زور کړی دی، وایي خیر دی مجهول دی پکې، او دا موضوع بله نه ورته ویل کېږي، نو چې نه ورته ویل کېږي بیا نو دا فضایل دي، په فضایلو کې بیا دا صحیح دي. دلته دا کتاب چې لیکلی دی په دا کې کومه رساله په دې کې نشي کړی. خو دغه علي قاري رحمه الله په مرقات 3 جلد کې پر دار منځ باندې سخت رد کوي،
پر داخل مانځه باندې په مرقات کې دی وایي قال علي بن ابراهيم ومما احدث في ليله النصف من شعبان الصلاة الألفية 100 ركعة بالإخلاص 10 بالجماعة واهتموا بها أكثر من الجمع والأعياد دير اهتمام دي كړي د جمعو او د اخترانو لم يأتي بها خبر ولا أثر إلا ضعيف أو موضوع فدي كنا خبرست ناصرست كستهم ضعيف يا موضوع دي ولا تغتر بذكر صاحب القوت والإحياء وغيرهما فدي مدوه كثيرة إحياء علوم الدين ده غزالي راخستي يقوت القلوب ده أبو طالب مكي راخستي وكان للعوام بهذه الصلاة افتنان عظيم عوام كديل ما ذكي عوام خلق تشرشي بلاس ورسي لوي مشكل اغه ډیر غټه فتنه دي کار سره جوړ کړی حتى التزم بسببها كثرة الوقيد وترتب عليه من الفسوق وانتهاك المحارم ما يغني عن وصفه بیا په اخر کې دی وایي ثم انه اقام الله ائمه الهدى في سعي ابطالها فتلاشى امرها وتكامل ابطالها في البلاد المصريه والشاميه في اوائل سنين المئه الثامنه دا په څلورم صدۍ کې وایي دغه سوي واغه یو بل مل یو دادی خو الله تعالی په اتمه صدۍ کې دا علما باندې راپور دا ختم نو دا غالي قاری رحمه الله په خپل کتاب مرقات کې پر داخل مانځه باندې پر ټینګ رات کړی نو خاص عبادت خاص منځونه دا بالکل ندي ثابت په دې لپاره ش کتاب د عبد الحي الکنوي رحمه الله الاثار المرفوعه في الصلوات په صلات خاصه کې کوم موضوع روایت هغه چې کړی هغه شری او پر دې باندې علامه کوثري رحمه الله د ډېر مختصر توګه باندې كلام کړی عبارت ته وګورئ اما الصلوات الخاصه فلم يثبت منها شيء خاص وان ذكر امثال قوت القلوب والاحياء والغنياء وقد اطال المحدث عبد الحي اللكنوي النفس في تبيين وجوه الفساد في رواياتها في الاثار المرفوعه في الاخبار الموضوعات فبوسوس واما الصلوات الخاصه فلم يثبت منها شيء جرجر ما نبغى خاص شيء ما ينسى وان ذكرها ستم ذكر كل امثال قوت القلوب والاحياء والغنياء قوت القلوب ده بالتعليم مكي احياء العلوم ده امام احياء علوم الدين الامام غزالي دي غنياء ده عبد القادر جلال شيخ عبد القادر جلال شيخ عبد القادر جلال بكسر الدال شيخ عبد القادر جلال لا بي والشيخ عبد القادر والشيخ عبد القادر جلالي دغه په یو شو وسوي نو ته ورته د الله نوم دی ابرور د عبد القادر د قادر خدای الله نوم دی ته د الله نوم لا غلط وای په یو شي لیدل دی خو ته خدای توفیق نه لري کړی چې دا یو نوم یې زده کی په یو شي مو شیخ عبد القادر جلالي وي دا خبرې ذوقي دي دا باید په تقریر کې نکس نسی ذکر شیخ عبد القادر می په یو شي درې نو څه چې درې سوچ دی ولې سوچ د انسان سم وهمادي قبيله نور هیڅ مش په دې نه سړی ولې کېږي نه په دې سړی غبي کېږي ډېر وخت دا کس اغبیا ده هغه ډېر غبي سړی دا هغه وهمه ډېر کېږي او دا د وهمي اثرات خیر صلوات خاصه کې ابو طالب مكي او امام غزالي رحمه الله امام شيخ ابو قادر الجيلاني رحمه الله څنګه دې په کتابونو کې ذکر بیان کوم سری صاحب اما الصلوات الخاصه فلم يثبت منها شيء صحیح دا د خاص منظور د خاص عبادتو خبره شو او په دې کې عبادت على الاجتماع باید نه وسی بلکې هر سړی خپل ځان ته عبادت وکړي په دا کې د سلفو اختلاف راغلی دی خو صحیح قول اصح قول چې هغه ډېر راجح قول دی هغه دی چې عبادت وسی خو على سبيل الاجتماع نه صحیح سو ځکه دا صبر ته هغه شان جوړیږي یا ګډ منځونه ځین جوړیږي بیا دا لیدا د ځان ذکرونه پکې جوړیږي نو على سبيل الانفراد او په دې یو مسله دا ده چې دا په سورۃ الدخان کې چې دا آیات راغلي دي کوم آیات دي په سورۃ الدخان کې إن أنزلناه في ليلة مباركة فزور يوم إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم دي ليلة النصف من شعبان مراد ده كندا مراد إمام ثعلبي رحمه الله او د سره بعض نور مفسرین ورسره دي هغه د دې ليله النصف من شعبان را دي دا خبره هم ډیر علماء خپل علی قاری په مرقات کې رد کړی ده خو دلته بیا په دغه رساله کې بیا دا خبره ترجیح ورکړي چې دا د جمهور قول دی الان کې دا د جمهور قول نه دی پر دا خبره امام زاهد کوثري رحمه الله رد کی واما ما ذكره ثعلبي في تفسيره من حمل الليله المباركه المذكوره في اول سوره الدخان على ليله النصف من شعبان فسبق دا څه کیسه ده دا سبق ده کلام دی ولي لمخالفه ذلك لنص القران القاضي بنزوله في شهر رمضان فلا يعرج عليه وان تبعه بعض من بعده من المفسرين كتم ده تابعداري کړه د ورسره بعض مفسرین ولا دې پوسوس دا بل خبره شو کړي چې په دا شپه د نزول د قران سي او دا زکه وای القرآن چې وای لمخالفه ذلك زکه دا تفسیر چې توګه چې دا دا مخالفت لري لنص القرآن بچا سره القاضي هغه نص چې هغه چشتي القاضي چې په سلاکه وګړي په چش باندې بنزوله فنزول دغه قرآن باندې په شهر رمضان
چې هغه وایي صحیح شو. نو امام کوثري وایي چې دا د قرآن د نص سره مخالفت دی. دا بل تحقیق شو چې دا هغه شپه نه ده چې قرآن پکې نازل شوی. نو د دغو خبرو چې دا ذکر شو د دې خلاصه دا ده چې په دې شپه کې عبادت على الانفراد غیر مخصوص عبادت، قرآن تلاوت هم کولی شي، نوافل هم کولی شي، صدقات هم کولی شي، خیرات هم کولی شي، قیام هم کولی شي، ثواب لري. على الانفراد، على الانفراد امنا چې هر سړی کو خپل عبادت کو. دا ان شاء الله العزيز اگر چې روایت ضعیف دي خو د علماو د ډیرو اقوالو د سلفو د ډیرو اقوالو د افعالو د دې د غسل سفتیش چې دا شی دا اگر چې په سلفو کې پر دې شپه باندې د خاص خصوصیت څخه نه هم راغلي، خو بیا هم دا داسې معلومیږي چې دا شپه فضیلت لري. خپل دغه کوثري صاحب د دې ټولو خلاصه په د لیلة النصف من شعبان پر 15مه صفحه باندې د یو عبارت ذکر کړي. دا عبارت مورده د ډېرو کتابونو څخه ذکر کړي او زم دا د ډېرو کتابونو څخه ذکر دا اسمه لیلة النصف من شعبان ليلة اعتادت الأمة إحياءها بصنوف العبادة ورفع دعوات إلى قاضي الحاجات جل جلاله للآثار الواردة في فضلها. فپوس واست نو دا او پاتې سو هر یو موضوع ستڅېړې نو په کار دا د علمي دا اوس د علمي خبره بلا شو. اوس په کار دا چې په هغه موضوع کې تاسو منابع در معلوم شي چې هغه منابعونه تکار واخلي. نو اوس دا لیلة النصف من شعبان یو موضوع علمي ده، نو په دې کې باید ستاسو سره مواد پراته دا مواد به تاسو چیرې پیدا کیږي؟ په دې باندې خاص کوم کتابونه لیکل شوي دي په هغه کتاب پیدا کیږي. اوس نو پر کومه مسله باندې چې خاص کتابونه لیکل کیږي دا ډېر زبردست وي، د مسلې د تحقیق د مسلې د هر جزئیه د لپاره ډېر ښه. خو په هغه کتابونو کې یو مشکل دا وي چې هغه جامع وي، هر شی راجمع کوي. نو په هغه کې وجه نه د ګډ نو په دې وجه باندې د جمع سره ضروري ده یو عالم چې جامع وي د سره ضروري ده چې یو بهترین ناقد به وي. دا د علم ته خدمت کولی شي. که یو عالم جامع وي ناقد نه وي هغه ګډي وډي وایي پرتی وایي په مجالس برات نه دا ور معلومیږي چې دا خبره د سټیج ده کنه دا نه دا ور معلومیږي. نو په دې وجه تاسو اول د جمع کوشش وکړئ، وروسته د یو ښه زبردست نقد کوشش وکړئ چې نقد هم ورسره دا نو هر خبره په سټیج هر خوب په سټیج باندې بیان صحیح شو. نو اوس په دې موضوع کې کوم شیان دي؟ په دې موضوع کې لیکل شوي کتابونه درته وایم تقریبا شاوخوا یو دېرش دو دېرش دونه شاوخوا کتابونه دي. خو دوی ورته ګورئ چې هر څونه وویل څه دي. فضائل ليلة نصف شعبان دا ابو القاسم علي بن حسين بن عساكر چې په 1500 یو اویا کې وفات شوی. فضائل ليلة نصف شعبان. دویم ما وضح واستبان في فضائل شهر شعبان دا د هغه مشهور ابن دحية الكلبي رحمه الله کتاب دی په 613 کې وفات شوی. ما وضح واستبان في فضائل شهر شعبان بهترین کتابونه دي. په رجب کې کتابونه لري، په شعبان کې کتابونه لري، په لیالي دا ليلة النصف من شعبان وفضلها دا غیر فضیلت دا د ابو عبد الله محمد بن ابي المعالدي او دا په 610 کې وفات شوی. نبذة في فضائل النصف من شعبان دا ابو سالم الشافعي دي چې علاء الدين علي بن خليل بن احمد نمیږي دی په 950 کې وفات شوی. رسائل في فضائل ليلة النصف من شعبان دا ابو حسين محمد بن عبد الرحمن البكري الشافعي دي فنسوته بنزوج كده وفات سوي. تحلية الشبعان فيما روي في ليلة النصف من شعبان. تحلية الشبعان فيما روي في ليلة النصف من شعبان ده شمس الدين محمد بن طولون الدمشقي ده حنفي عالم دي فنسوا درب نزوج كفات سوي. الإيضاح والبيان لما جاء في ليلة النصف من شعبان ده ابن حجر هيثمي كتاب دي فنسوا تسلورا بيا كده كفات سوي. ده كتاب دير شي كتاب دي. تحفة الإخوان في قراءة الميعاد في رجب وشعبان ورمضان ده أحمد بن حجاز الفشني يا الفشني ده ضابط بخبله وقري خدای نه چې دا دې فشن واخلي فشن دا شمونی او فشنی او فشنی او داخله کې ترسوي دي دا د دې وطنونه دي دا چمن او دا فشن دا د هندوانو نمونه دي چې ما جوړوي نه چې هیڅ خلک په درواغ باندې د چمن او د فشن ما جوړوي په چمن او په فشن کې کدوغه نه غټ علماء ترسوي وځ دا علمي مراکز وي د دمشق د بلخ د هرات باندې شان وي دا د هندوانو نه د فشن د هندو نوم دي چمن د هندو نوم دي دا مسلم باغ فصل کې هندو باغ دي په چمن کې سم د هندو سوسته دا هندوان دي دا پالتو په ځلتونه دا پالتو کیسې د خپل وطنونو لپاره دا کیسې سفر فکسکر دی یو خو ګرځي دا پلرو د نیکګار کیسې پر فکسکر دی پلانې علم په دې وطن کې تر سوي دی پلانې علم په دې وطن ته پلانې محدث تر څه ورور دا چیش کړی دی ته پلانې څه کوي تا کوم کار کړی ستا په زمانه کې خجالت د اسمانه راوري میچنې کړی ته دا خلک څه کوي نو دا د دې پر ټول د ډیر خلک دا کوم شمونی ذکر سوي دی دا چمن مطلق دا سی عالم ندی تر څه چې په تاریخ کې نمول کې په خواني زمانو کې کدي هغه د وس قرن خلک د پخوا قرن خلک نست او وتحفة الإخوان
اوس که تی بالا ځانونه ښه خلک جوړوي د چمن ښه علما جوړېږي نو اوس تی جوړ شي نور داسې اوس دغه د اوس قرن علما لري پخواني کې داسې خلک نه لري چې تاریخ یاد کړي. مواهب الكريم المنان بالكلام على اوائل سوره الدخان وفضل ليله النصف من شعبان د محمد بن احمد نجم الدين الغيطي رحمه الله کتاب دا ډېر بهترین کتاب دی ځکه کوثري رحمه الله دغه هم یاد کړی. فیض المنان في شرح ليله النصف من شعبان دا د بکری صدیقي ابو سرور ابن محمد ابن علي الشافعي كتاب يوزر وكذا يقاسل. تحفة اليقظان في ليلة النصف من شعبان دا منصور سبت بن ناصر الدين الطبلاوي رحمه الله كتاب يوزر توارس كذا يقاسل. رسالة في الكلام على ليلة النصف من شعبان دا السنهوري كتاب دي مالكي دي مذهبا يوزر بنزلس كذا يقاسل. الدرر الحسان في الكلام على ليلة النصف من شعبان رحمه الله دا رسالة نمشي التبيان في بيان ما في ليلة النصف من شعبان وليلة القدر من رمضان دا بلكل كي غلط سوي دا سيدي دا القاري رحمه الله دا رسالة نم. أو الدرر الحسان في الكلام على ليلة النصف من شعبان أو دا علامة فاسي رحمه أحمد بن يوسف فاسي رحمه الله بيبقى يوزر يوشتي وفات سوي. أو شرح على ليلة النصف من شعبان دا الشيخ بكري دي دا الشيخ بكري عبد الرؤوف المناوي رحمه الله يوزر يوديش كده وفات. عقد المرجان في فضيلة ليلة النصف من شعبان دا علامة الرومي الحنفي دي يوزر أبياك وفاسودي. نصيحة أهل الإيمان في فضل ليلة النصف من شعبان دا رجب بن محمد العمراني الشافعي دي بيقول سوا نونس كلا علماء لكي جونديو النور دو بات تاريخي شاتنا دي معلوم. إفاضة المنان في نشر فضائل ليلة النصف من شعبان دا زين العابدين بن محمد عبد الله العباسي رحمه الله كتاب دي دا حنفي عالم دي خليفتي باندې دی معروف دي یوله سوا دیرش کو پات سوي دي. هتالو وابل التعرف والامتنان فيما يقال ليلة النصف من شعبان دا د قطب الدين مصطفى بن كمال الدين البكري الصديقي كتاب دي يوله سوا دوش بيت كده وباتي. رسالة فيما ورد في ليلة النصف من شعبان دا حمدون بناني كتاب دي يوله سوا دوش بيت كده دي وباتي. رسالة في فضائل ليلة النصف من شعبان دا عمروسي المصري المالكي كتاب دي. رسالة في فضائل النصف من شعبان ده محمد بن علي الأبراشي الحلوتي كتاب دي تقريبا بدول السوا ده دول السوا سجيشتو آخاته ده جوند ده سوي دي باقي ده معلومة ده بكم وقتي ده يوبات سوي دي. العرائس الحسان في شرح فضائل ليلة النصف من شعبان ده جاني رحمه الله كتاب دي حنفي دي مذهبا دول السوا تلورا بيجي ده رسم قرن سري دي. أو منح المنان بفضائل النصف من شعبان دا محمد بن الحسن السقا رحمه الله كتاب يدول سواتني وكي وباتسودي. باقة الريحان فيما يتعلق بليلة النصف من شعبان دا محمد بن محمد اللبان الاسكندري كتاب دي كتاب الشافعي دي مذهبا. فليلة النصف من شعبان كي دوا مجلس خليل خزري لكلي دي. بهجة الإخوان في فضل ليلة النصف من شعبان دا محمد بن عبد الرحمن عبيد المحلي كتاب دي. حسن البيان في ليلة النصف من شعبان دا مجموع رسائل كستا. حسن البيان دا كتاب دي وجه شدي دا روايات باندې کلام کړی دي بیا چې خاص روايات په دې کې موجود دي دا هغه پروازه باندې در ار کتاب دا کتاب شوی کړی دا څلور دیر شکلونه کې یو موضوع ده شاوخوا څو رساله وکړي یوصلو نو دا عالم یوصلو لس کتابه په څلور دیر شکلونه کې په دا مطبوعه کې او دا غماريان دي ودي بهذا تحقيق جلال غازي. هداية المنان في فضائل ليلة النصف من شعبان دا علي بن محمد الأجوري كتاب دي دا اغه مؤلفات دي چې په دې موضوع کې لیکل شوی دي او نور د موضوع خلاصه ان شاء الله العزيز استاذ فزيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.